د سوات سیمې اوسیدونکی د پښتو ادبیاتو مخکښه څیره استاد عبدالرحیم روغاني له اوږدې ناروغۍ وروسته د 71 کلونو په عمر خپل پور پرې کړ. د پښتو قطعې بابا روغاني یو له هغو شاعرانو څخه و چې د قطعې په پیچلي فورم کې یې ځان د بابا تر کچې ورساوه. قطعه په شاعرۍ کې یو له هغه فورمونو څخه دی چې زیات ریاضت او ژور فکر ته اړتیا لري، خو بابا یې قطعه په اسانۍ کولای شوای چې په ساده روانه ژبه له نوښته ډکې قطعې ولیکي. په ولس کې د شاعر محبوبیت د ده د شاعرۍ له برکته دی. شعرونه یې د پښتو نوموتو سندرغاړو ویلي دي. استاد نجیب منلای د روغاني د شاعرۍ په اړه وایي: عبدالرحیم روغاني د طنز او د فکر خاوند شاعر دی. عموما قطعې لیکي او په دې کې ډېر زیات ټولنیز مطالب رانغاړي. د شعر روان دی، ساده دی او عموما په ټولنیز موضوعاتو راسره مخکې مې درته وویل. د شعري بڼو کې په کلاسیکو بڼو کې ډېر کار کړی دی. معاصر شعر او نوی شعر کم ویلی دی، خو ژبه یې ولسي ژبې ته ډېره نږدې ده او د همدې خاطره ډېرو سندرغاړو لکه ټکر، هارون پاچا او نورو د شعرونه په سندرو کې هم ویلي دي. عبدالرحیم روغاني طبعا د پښتو په معاصرو شاعرانو کې د هغو شاعرانو په ډله کې و چې حساب پرې کېده. مړینه یې د ټولو پښتنو دپاره دردونکې ده، خو یوه کلیشه مونږ لرو او هغه دا ده چې وایو د فلاني تشه به ډکه نه شي. پښتانه یو ژوندی ملت دی، یو ژوندی ولس دی، ژوندي ادبیات لري او زه په دې باوري یم چې هیڅوک به د روغاني ځای ونه نیسي، مګر د روغاني په ځای به ډېر نوي شاعران د پښتو په ډګر کې وځلیږي او دا زما ستره هیله ده چې هیڅکله د پښتو د شعر اسمان بې ستورو نه وي. د ارواښاد روغاني په مړینه د لر او بر افغان شاعرانو، لیکوالو او مشرانو خواشیني ښودلې ده او ارواښاد روغاني د پښتو ادب یو نه تکرارېدونکې څېره یاده کړه چې مړینه یې یوه ستره ضایع ده. د ارواښاد روغاني شاعري له ځان سره د طنز یوه ښه برخه لري، ښایي په ټولنه کې د محبوبیت یو ستر لامل وبللی شو. استاد روغاني سره له دې چې ښه شاعري کړې ده، په نثر کې هم ښه ځلېدلی دی چې په انګلیسي کې خودغرض ژباړل شوی دی. په 2019 زیږدیز کال کې د سیکرټ سپیریټ آف سیلفشنس په نوم په لندن کې چاپ شو. ارواښاد استاد روغاني په 19 لسیزو او یو کال کې پښتو ادب ته ډېر څه ورکړي دي. د کابل پوهنتون استاد ضیاءالرحمن حسرت د نوموړي د شاعرۍ په اړه وایي: پښتو ژبې یو خوش کلامه او خوش لحنه شاعر و چې دی په پښتو شاعرۍ کې د ځانګړي سبک څښتن و. دی په قطعو کې ډېره شاعري کړې ده او د قطعو یو ښه او نوموتی شاعر و چې د قطعو د بابا په نامه هم نومول شوی دی. ده هڅه کوله چې ډېر عادي اصطلاحات پښتو ژبې ته په یو شاعرانه انداز کې ننباسي. هغه اصطلاحات چې اصلا شاعرانه نه دي، ولیکن د یو نوی انداز او یو نوی رنګ ورکوه او هغه یې په شعر او شاعرۍ کې هنري کول. دا د ډېر لوی کمال و. بله دا چې دی د ټولنې له بېوزلې طبقې یا له لوېدلې طبقې څخه ډېر مدافع و او د حاکمانو او چارواکو یې چندانې ښه نه ایسېده او هڅه یې کوله چې په خپله شاعرۍ کې د ټولنې لوېدلې طبقه وستایي، د هغوی ننګه وکړي او د حاکمانو پر وړاندې یو دریځ ونیسي. دی واقعا پښتو ژبې ته یو سرمایه وه او نه موجودیت یې په پښتو شاعرۍ کې یوه لویه تشه ده. نوې نغمه، ځورېدلي احساسات، سندریز احساس او د رڼا څاڅکي د شعرونو ټولګې، سندرې او خبرې منظوم او منثور اثر دی. قربانه خیالونه یې بیا یوازې نثري ټولګه ده. خودغرضه رسر یې له بیا تر ټولو مشهور نثري اثر دی چې په انګریزي هم ژباړل شوی دی. لیکوال او کره کتونکی عصمت الله صالح د روغاني د شاعرۍ په اړه وایي: ما چې تر کومه ځایه پورې د استاد ارواښاد روغاني صاحب شاعري لوستې ده، دې نتیجې ته رسېدلی یم چې د استاد احساسات، البته هغه احساسات چې هغه په شاعرۍ کې بیانېږي، د شعر په ژبه باندې بیانېږي، هغه سخت
سخت وطن پرست احساسات یعنی ټینګ وطن پرست احساسات یې درلودل. د ده هدف اصلا د ټولنې اصلاح وه. هدف یې د لوستونکو خصوصا په تېره بیا د ځوان کهول فکري روزنه او پر ژوند او د ژوند اړوند مسایلو باندې د دوی سرخلاصي کول وو. یعنې استاد غوښتل چې د شعر په ژبه باندې غوښتله چې یو فکري تعادل رامنځته کړي په ټولنه کې. هغه نوښت او د شاعرۍ روانیت او دغه نور اړخونه هغه د ده یعنې یوه بله ځانګړنه وه د شاعرۍ. دلته زه صرف د ده د شاعرۍ په پیغام او محتوا باندې غږ کېږم. دا یو ځای وایي چې مرګ له پیدا کړو د حیات په بهانه، اوس په حیات مومو د ممات په بهانه، خپله دینداري لکه دانه په دام کې کېږدي او وخوري هندوستان د سمانات په بهانه. یعنې نه یوازې دا شعرونه او دا بیتونه، له دې هاخوا که موږ د استاد نور شعرونه وګورو او نوره شاعري ولولو، یعنې دې نتیجې ته رسېدلی شو چې استاد چې و د ده اصلا هره چیغه یې د مایع افکارو د خوځښت په خاطر باندې وه. یعنې معنا هره سانده یې د ده د مینې او خواخوږۍ سانده وه. ده غوښتل چې د شعر په ژبه باندې خلکو ته مینه ورسوي، خلکو ته فکري روزنه ورسوي، خلک ژوند ته وهڅوي، ژوند ته یې راوبولي. نو په ټوله کې داسې ویلی شو چې که څه هم د ژبې له اړخه د ده شاعري روانه شاعري وه، یا په اصطلاح ساده شاعري ګڼو، خو د پیغام او محتوا له اړخه ډېره ستره شاعري. د استاد روح دې ښاد وي او پر ګور یې نور. عمر بس را باندې تیر شو، عمر بس را باندې تیر شو، لکرې دې په بیابان ورجېدم